السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د افغانستان بیرغ درې رنګه و، هغه اوس په یوه رنګ سپین بیرغ بدل شوی دی، وایي دا د ملک سره جفا ده. نو پوښتنه یې کړې ده محترمه، د افغانستان بیرغ د امان الله خان په وخت کې دغه درې ټوټې بیرغ و چې هغه تور و، سور و، زرغون، دغه د درو رنګو څخه مرکب جوړ. بیا د نادر خان په وخت کې تغیرات ورپکښې رالل، د داود خان په وخت کې بیا تغیرات ورپکښې رالل. اول دغه ساده ټوکران و، مثلا منبر و، هغه نور شانه ورباندې پکښې. نور محمد تریک په وخت کې مخ دغه بیرغ ورک سور بیرغ را پیدا سو. دا خو دغه زموږ د افغانستان چې پخوانی بیرغ و، دغه تاریخ دی. د امان الله خان په وخت کې دغه بیرغ وضع شوی دی. تر هغه نه مخ به شاید نور بیرغونه، خو دا بس وخت غواړي چې په ټول بیرغو وغږېږو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرغونه مختلف ول، په هغو کې یو سپین بیرغ و، کلمه توحید پر لیکلې وه. دغه د افغانستان بیرغ چې موږ یا ملي ورته وایو یا پخوانی بیرغ ورته وایو، چې له درو ټوټو څخه جوړ دی، درې رقمه کې استعمال شوي دي، دا بیرغ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و. دا که اوس بدلیږي که نه بدلیږي، که پر ځای پاتېږي، دا دومره مهمه خبره نه ده محترمینو. دا چې ته د ملک سره جفا دی، دغه خاینان چې دا 20 کاله د ملک سره دی جفا وکوله، چې د دنیا هغه بدماش کوم امریکایان یې راوستل چې زموږ په مسجدو له سپو سره راننوتل، هغه مسجد چې موږ به الله ته سر په سجده ایښوی، هغه محراب چې امام به لمونځ ورپکښې کاوه، هغه مسجد ته امریکایان له سپو سره راننوتل. تاسو ولې غږ نه کوه چې دا د ملي بیرغ سره هم خیانت دی، د ملک سره هم جفا ده، چې تر دې بیرغ لاندې سپي د امریکایانو سپي. نن د هغو وفا دغه سوه چې په زرهاو خپل لاڅپوڅ یې په بګرام میدان کې پرې ایښي دي. ما یو ویډیو ولیده، دوی خپل سپي و اجازو ته وروخېځول. نو محترمینو، موږ په افغانستان کې امن غواړو، ژوند غواړو، په افغانستان کې یو متحد نظام اسلامي غواړو، حق تر هر بیرغ لاندې راسي. ښه خبره دا ده چې سپین بیرغ شي، ځکه تر سپین بیرغ لاندې امریکایانو ناټو ماتې وخوړله. یوازې امریکایانو نه، د دنیا ټولو هغه کافرانو چې د افغانستان باندې اشر کړي، هغو ټوله ماتې وخوړله. دغه سپین بیرغ به د دوی دپاره د سترګو یو ازغی. اوس ګوره، امان الله خان به له انګریز ازادي اخیستې، په دغه سپین بیرغ باندې د دنیا له د 40 ملکو څخه یا د 50 ملکو څخه ازادي واخیستل شوه. نو تاسو دغه مړانه د سپین بیرغ ولې پټوي؟ دغه د سپین بیرغ تر شا تر لاندې چې د 20 کاله قرباني وسولې، داسې قربانۍ چې د اسلام په تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي، تاسو نو سترګې ورباندې پټوي. د ملت سره جفا ده، د ملت سره د 15 میاشتې مخکې ولې نه غږېدې چې زما په ملک خارجیان ګرځي، د ملت سره جفا ده. تاسو هغه بدبختان خلک یاست چې دا 40 کاله مو افغانان په وینو ولړي. تاسو نه غواړئ چې افغانانو ارامۍ ته پرېږدي. دا اوس مې ټویټر کتي، یو چا لیکلي وو په 40 کال کې نن اولنۍ شپه ده چې په ټول افغانستان کې، ځکه اوس مازدیګر پنجشیر تسلیم شو، چې په ټول افغانستان باندې یو واحد حکومت دی، تر یوه قومنده لاندې، تر یوه بیرغ لاندې. دا 15 میاشتې مخکې څه ډول حکومت، څو بچیان دي مقرر شول؟ دا د ملک سره جفا او توهین نه و؟ اوس پر بیرغ باندې دلته تاته جذبات درلې، دغه جذبات مو در کنټرول کړي، نران سي ملک خدمت وکړي، خپل ملک پر د عوامو باندې رحم وکړي. دغه عوام مظلوم اولس چې پاکستان ته روان دي د دوا دپاره، تاسو دا د بارډر دروازې ته وګورئ. ابوالعز ما ورته کتل، د سترګو مې یقیني ارام نه درلودې، دومره ما وژړل. مال الله ته خو موږ ته یو داسې وطن راکړي چې بیا موږ د بل ملک له احتیاجه خلاص شو. تاسو په خارج کې ناست یاست، یا د وطن په درد باندې خبر نه یاست، باره چې هر کافر رالی هغه ته باره چکچکې وي. کملایان یاست، دا کتاب وګورئ، رایات الاسلام، د اسلام بیرغونه. هغه یو کتاب دی چې تقریبا 200 صفحې دی، 242 ورقې کتاب دی، په بیرغو د اسلام کې غږېدلی دی. نو سپین بیرغ د اسلام بیرغ دی، اسلامي بیرغ دی. که چیرې طالبانو یې داسې بیرغ درولی وای چې هغه اسلامي نه وای، ما به په هغه ساعت کې ویلی وای چې دا بیرغ باید نه وای. بل دا موضوع باید پرېږدو چې څنګه اتفاق پر رالی، خو دا حالات به وخت ور پرېږدو. که سپین بیرغ دراو، که سور دراو، که خړ دراو، که تور دراو، که ژړ دراو، که ګه سره نه دراو،
چې په ملک امن یې اتحاد وي موږ بیرغ سره کار نشته چې ملک په ملک کې واحد نظام راسي یو واحد حکومت راسي د خلکو ناموسونه غلا سول د خلکو جایدادونه غلا سول د خلکو مځکې غصب سولې دا د ملک دعا کوي چې الله ملک آرامه کړي نور په بیرغ باندې طبیعت مه خرابوي نو نور شانو کو پیدا بس ماره په دا بیرغ راوښتلس ولې دا نه کوي چې دا نن امریکایانو په بګران کې د خپل تنخوا خواره وشتلي دي چې موږ سره بنځي پر دغه وی خوانه بده چې ول شل کال ستا خدمت وکي اوس بیا تر ولاړ شي ولې پر دغه ویل نارن نه پورته کوي نو دا دوی کوي د امریکایانو کډل په ګرام هم پسې ووزي ملک په یو واحد خوا د سیاسونو دا ټوله د کرزینې ولې بیا تر ګل بدینه نه ولې ټوله د سره په افغانستان کې دی او دی پلاوی دی نظام جوړ شي ان شاء الله ټول به د آرام خوبونه وکي الله جل جلاله د افغانستان آرام کړي که زموږ په مرګ راځي الله دې نن ما مړ کړي خو افغانستان ته دی الله یو داسې آرامي او سکون او آرام او اسلامي نظام راولي چې شپانه او عالم او بزګر باچا ټول خپل حقوق ورپکښ پیدا کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.